د غزني ښار څنډو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د افغانستان غزني کې ځایي سرچینو تایید کړی چې د طالبانو او افغان دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې د دغه ولایت د مرکز څنډو ته رسیدلې دي. د غزني د ولایتي شورای وغړي حسن رضا یوسفي BBC ته ویلي چې امنیتي ځواکونه نوآباد سیمه کې له شپږمې امنیتي حوزې وتلي او طالبان هلته ځای پر ځای شوي دي. هغه د غزني ښار د پولیسو د لومړۍ حوزې د دریم ماموریت د تشدید خبر ورکړی. ویلي دي چې په قلعه امیر محمد خان سیمه کې د دویمې حوزې اړوند د شپږم ماموریت ودانۍ هم د طالبانو لخوا الوځول شوې ده. طالبانو هم تایید کړی چې وسلوال یې د غزني ښار څنډو ته رسیدلی دي. نورو دولتي چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غزني د والي پر فیسبوک وروستي پوسټ کې چې 14 ته وړاندې شوی د نوموړي له خولې لیکل شوي، دغه ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکول کیږي چې هیڅوک د ناامنیو هڅولو او د غزني ولایت د خلکو د ځورولو اجازه نه لري. د غزني ښار اوسیدونکي وایي چې طالبان په نیول شویو سیمو کې د خلکو له کورونو د مرچو په توګه ګټه اخلي. پر غزني سربراہ د افغانستان سویل کې د کندهار ولایت د مرکز څنډو ته له نږدې پرتو سیمو هم د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې رپوټونه ورکول شوي دي. له دې سره طالبان وایي د بامیان کهرمارد ولسوالۍ او د امنیه قومندانۍ ودانۍ یې نیولې دي، خو خپلواکو او دولتي سرچینو تر دې دمه د طالبانو د ادعا نه ده تایید کړې. بل لور ته دفاع وزارت نن سهار یوه اعلامیه کې ویلي چې تېرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې مختلفو ولایتونو کې په ځوابي بریدونو او مخامخ نښتو کې 201 طالبان وژلي او 112 ټپي کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دفاع وزارت لخوا دوی ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا ردوي. یاد دې وي چې طالبانو 2 ورځې وړاندې د غزني په مالستان ولسوالۍ هم برید کړی و. د دې ولسوالۍ ځینو چارواکو وړاندې ویلي وو که تر نن امنیتي ځواکونه ور ونه رسیږي خطرناکه فاجعه رامنځته کیدای شي. خو تازه د ولسمشر ستر سلاکار شاه حسین مرتضوي پر خپل ټویټر لیکلي انجینر جاوید هم د ګړۍ مالستان کې د ځان او امنیتي ځواکونو د حضور ډاډ راکړ. جاوید ویل طالبان مو هیڅکله نشي ماتولی، خو په یو شمېر سیاسي مشرانو پورې تړلي ځینې خاین کسان مالستان کې د ستونزو لامل ګرځېدلي دي. د هغه اشاره ظاهرا مالستان ولسوالۍ انجینر امیر محمد خان جاوید ته ده. غزني کې یوازې مالستان، چاغوري او نهوري ولسوالۍ له دولت سره دي او نور ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.